روزګان وضعیت لله الحمد امنیتي وضعیت یې بیخي 100% کې د اطمینان وړ ده. بیخي مشکلات نشته الحمدلله، نه سیاسي پیښې نه جنایي پیښې هم تقریبا 0 درجې ته رسېدلي دي او د ولسو د حکومت ترمنځ الحمدلله یو داسې همغږي موجوده ده چې بیخي داسې دوستي فضا کې زندګي سره کوي چې بس ولس ټول د امارت د حکومت د نظام تر شا ولاړ ده. نو الحمدلله موږ بیخي ډېر اطمینان هر چا ته ورکوو چې د روزګان کې الحمدلله یوه نوعه مشکل نه لرو. یعنې د جنایي پیښې ما درته وویل چې دا بیخي 0 درجې ته الحمدلله را رسېدلي دي. نو یوازینۍ دغه یې دا ده چې ولس نور له دې جنایتکارو له دغو څخه ډېر ستړی او ډېر لاس پر سر ده. یعنې هر چا اوس په دې باندې سر خلاص شوی دی چې نور موږ هغه مشکلات چې تېر شوي وو خدای دې بیا نه تکراروي، دا د ټول ولس دا دغه ده. نو اوس د مجاهدینو د نظام تر شا ولاړ دي، په هر دغه کې همکاري ورسره کوي. که یو ځای جنایتکاره پیښیږي مجاهدین ته فوري معلومات ورکوي. نو دا د ولس د همکاري په وجه او د مجاهدینو د ستړیاو د توجه په وجه الحمدلله چې بیخي او بل عامه پوهاوی اوس د علماو د مساجدو له طریقه او له هر لحاظ مطبوعاتي لحاظ خو بیخي جنایت الحمدلله 0 درجې ته رسېدلی دی. لله الحمد روزګان ولایت خو یو غرنی ولایت ده، چونکې په ابتدا کې هلته د نشهیي توکي دا بیخي زیات وو، خو الحمدلله چې د شیخ امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان صادر شوی ده او هلته دغونه کارنامې او دونه کار شوی ده چې کارخانې شوي دي او عمان مطلب شوي دي، خلک ګیر شوي دي. داسې په غرو ورغو کې چې دا کومې کارخانې وې او د کوکنارو کښت ختم شوی ده، د بنګو کښت ختم شوی ده، بیخي هېڅ شی نه په سترګو کېږي. او بعضې کوم هغه خلق چې په دې کار کې ملوث وو هغه خلک دستګیر شوي دي، بندیان شوي دي او قضا او محاکمو ته سپارل شوي دي. نو لله الحمد بیخي ما ورته وویل چې بیخي دی په ډېر تعداد کارخانې او د دغه هغه اصلي ځایونه یې له منځه تللي دي. نو لله الحمد اوس خلک دې ته زړه نه کولی، نه قاچاقبر نه بل څوک، بیخي یعنې په 100 کې 95% دا مسله ختمه شوې ده. موږ مختلف ولسوالیو سیمو و علاقو ته سفرونه وکړو، هلته م له خلقو سره غونډې وکړې او له خلقو سره م جلسو کې ګډون وکاوه. نو د خلقو له بس یوازې دغه ارمان ده چې رب ذوالجلال شرعي نظام دلته قایم کړي په دې خاوره باندې او دا د ډېرو قربانیو ارمان ده او امنیت تامین وي، هغه لله الحمد تامین ده. او بعضې پروژې چې دې خلقو ته دغسې پر کار ولویږي هغه هم الحمدلله ډېر مشران متوجه دي او ټول هغه مؤسسات دې ته تشویق کړي دي چې مطلب د خلقو ستونزې او مشکلات حل کړي. نو د خلقو یوازینۍ بس دغه د خلقو مسلمانان دي، ټول زندګي په اسلام کې تېره شوې ده او له دا 13 کلنیو یا 40 کلني ستړیو مشکلاتو څخه خلق ډېر ستړي دي. نو بس اوس خلق دونه خوشحاله دي چې هر سړی یعنې وایي چې موږ شپه ورځ الله جل جلاله ته پر سجده پراته یو، موږ د الله شکر نشو ادا کولی چې موږ ته یو داسې نظام راکړو او یو داسې امنیت را موجود شو، خدای پاک را نصیب کړو. بس دا د خلکو ارزو و ارمان ده. او څه اقتصادي مشکلات به لري هغه هم ډېر امیدوار دي، ځکه دا د مشرتابه و د امارت منصوبین مسؤلین د هغو هڅې دوی ویني، یعنې ډېر امیدوار دي چې الله جل جلاله به هغه مشکلات هم رفع کړي. د موږ ټول ولس ته دا پیام او پیغام ده چې بس د امنیتي ځواکو تر شا دوی ودرېږي، له امنیتي ځواکو سره همکاري وکړي
او پر وخت باندې چې امنیتي ځواکونه د دوی د همکاري په وجه هغه پیښو ته رسیدګي وکړي او په هغه کوم جنایت یا څه چې پیښیږي له هغو خبردار سي او هغه بدو خلقو هغه مفسدو عناصرو ته باید نور په دې ملت کې جای نشي پیدا. نو دا په هغه وخت کې کیږي چې د ولس د حکومت تر شا ولاړ. نو موږ له ولس څخه دا غوښتنه ده چې دا د دوی هم ارمان وارزو وه، هغه ارمان وارزو یې خدای پوره کړه، یو متحد، یو اسلامي، یو شرعي، یو امنیتي نظام رب ذوالجلال راوستی. نو دوی چې بس همکاري ورسره وکړي او د خپل حکومت تر شا ودرېږي او مفسدو خلقو ته جای ورنکړي.